د نورو په زړه پورې ویډیوګانو لپاره ملګرو زموږ د چینل د سبسکرایب بټن ووهئ، ورسره خوا کې د ګنټۍ نښان هم ووهئ. السلام علیکم ملګرو، الله دې وکړي چې جوړ او روغ یاست. په خیر رالاست. یو ځل بیا دوستانو نوې ویډیو مې درته راوړې ده، ډېره خوندوره ویډیو ده دوستانو. د دې په باره ته چې څنګه تاسې کولی شئ هغه نمبر چې ستاسې واتساپ پر جوړ کړی او هغه خراب شوی، بیا پر هغه نمبر باندې واتساپ نه جوړېږي، یعنې بینټ شوی. کله چې تاسې یو څوک ریپورټ کړي دوستانو، نو بیا ستاسې واتساپ نمبر چې دی هغه واتساپ خرابېږي. کمپنۍ درته وایي چې ستاسې نمبر بینټ شوی دی، یعنې دا معنا چې ډېر کسان تاسې ریپورټ کې بیا نه کېږي. نو راځئ چې تاسې ټینګ درته وښیم دوستانو. که چیرې تاسې غواړئ زموږ د چینل نورې ویډیوګانې وګورئ، په دغه چینل باندې کلیک وکړئ، ورسره په دغه ویډیوز باندې کلیک وکوئ. دلته ډېرې په زړه پورې ویډیوګانې موږ اپلوډ کړي دي، هر یوه کولی شئ تاسې وګورئ او ګټه ترې پورته کړئ. دوستانو راځئ چې دا طریقه درته وښیم. اول به تر هر څه دمخه تاسې ولاړ شئ خپل واتساپ په خلاص کړئ. کله چې مو واتساپ خلاص کړ هغه نمبر به دلته تاسې ورکړئ دوستانو، کوم چې تاسې پر هغه باندې واتساپ جوړ کړی دوستانو او هغه خراب شوي بینټ شوي تاسې ورته ګورئ دوستانو. زه دغه نمبر اوس ورکوم، دلته دغه نمبر دی، اوس زه په دې نیکسټ باندې کلیک کوم چې دوی څه راته وایي. تاسې ورته ګورئ دوستانو، کنیکټینګ راواوښته دوستانو. ګوره دوستانو دوی راړولي دي وایي یور فون نمبر، دغه نمبر چې دی از بینډ فرام یوزینګ واتساپ، کانټاکټ سپورټ فار هیلپ. وایي دغه نمبر چې دی بینټ شوی دی، یعنې د دغه نمبر باندې واتساپ نه جوړېږي دوستانو. نو تاسې به په دې څنګ کې دغه د سپورټ علامه څه لیکلي دوستانو، په دې باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسې داسې میسج ولیکئ، هاي سر. کله چې مو داسې ولیکل دوستانو، بیا به لاندې راشواسئ مای واتساپ په بخښنې سره واتساپ نمبر has been banned from WhatsApp. Please reactive معنا بیرته فعاله کړئ. reactive بیرته فعاله کړئ. reactivate again هغه بیرته فعاله کړئ. داسې یو میسج به تاسې ورته ولیکئ دوستانو. نور به تاسې دلته لاندې بیا راشواسئ، ورته ولیکئ هغه کوم نمبر چې ستاسې دوستانو هغه نمبر به ورته ولیکئ چې کوم نمبر بینټ شوي دوستانو. دلته زه ورته خپل نمبر ورته لیکم 0029814 دغه نمبر چې دوستانو اوس بینټ شوي دوستانو. تاسې ورته ګورئ، اوس په دغه کونج کې د نیکسټ علامه لیکل دوستانو، تاسې لیدلی شئ. په دغه نیکسټ باندې به کلیک وکوئ. کله چې مو په دې نیکسټ باندې کلیک وکړئ یو څه به انتظار وکړئ دوستانو، تاسې ته به دغه علامه راشي دوستانو. تاسې اوس لیدلی شئ. په بخښنې سره یو څه انتظار، دغه صفحه تاسې ته راځي دوستانو. تاسې لیدلی شئ اوس په دغه اخري پای کې لیکلي دي وایي this does not answer my questions، معنا دغه زما د پوښتنې جواب نشي ویلی. بیا په دغه باندې کلیک وکوئ دوستانو. کله چې مو کلیک باندې وکړ، دوه اپشنه به راځي تاسې ته. دوه اپشنه چې کله تاسې ته راغله، دلته به دوستانو یو ایمیل راغلی، یو جیمیل. د هر یو نه کولی شئ تاسې میسج ورته ولیږئ، خو چې ستاسې خوښه وي د هغه څخه تاسې کولی شئ میسج ولیږئ. خو موږ به هم دوستانو په یوه باندې کلیک کوو. دا د دوستانو راووښتل ایمیل او جیمیل. په ایمیل باندې موږ کلیک کوو دوستانو. تاسې ورته وګورئ په ایمیل چې مو کله کلیک وکړ دوستانو، زه به د خپل ایمیل سیټینګ لږ سره سم کړم، ځکه چې ما ایمیل نه ده ورته سم کړی دوستانو. بیا به دلته خپل ایمیل ورکړم دوستانو، تاسې ورته ګورئ. نو دوستانو دا ډېره خوندوره طریقه ده، انشاءالله ستاسې نمبر به خامخا سمیږي. نو په بله طریقه سره هېڅکله هم چې تر هر څونه وخت پرې پاتې شي دا ستاسې نمبر نه سمیږي، تر څو پورې تاسې دغه طریقه ورسره ونه کاروئ دوستانو. نو تر هغو پورې تاسې هېڅ هم نشئ کولی. دا پروسیسینګ شروع شو دوستانو. الله باندې کلیک کوم، ساین ان باندې کلیک کوم دوستانو. تاسې اوس ورته ګورئ. کله چې دا ایمیل راوړو دوستانو، تاسې ته به دغه ځای راسي. دغه ځای چې کله تاسې ته
تر هغه دوستانو دغه ډېر خط راغلی دوستانو لیکل سوي دي دوستانو تاسو ورته وګورئ دغه سینډ باندې کلیک کوم کله چې تاسو په دغه سینډ باندې کلیک وکړئ دوستانو دغه څخه وروسته دغه ایمیل دوی ته لیږل کېږي او دوی تاسو ته یو بل ایمیل کوي دوستانو دغه د کورسپنډینګ ایمیل هغه راورسته دوستانو دغه ایمیل لیږل کېږي دوی تاسو ته بیا ایمیل کوي د 24 نه تر 2 ساعته پورې ستاسې نمبر چې دی د بینډ لیست څخه د بلاک لیست څخه دوستانو بیرته خلاصېږي انشاءالله تاسې به بیرته وکولی شئ پر دغه نمبر باندې بیرته واتساپ جوړ کړئ دغه ایمیل دا روان دی دوستانو که چیرې مو دا ویډیو خوښه شوي نو لایک یې کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ که کومه پوښتنه درته پیدا شوې وي دوستانو او یا هم لرئ نو